الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمند و محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې که څوک نامرد وي چې په عربي کې ورته عنین وایي یعنی وچ وي، کوروالی نسی کولی، نو آیا چې د خپلې میرمنې سره کوروالی نه وي کړی د هغې نفقه ورباندې واجبه ده او که نه؟ محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې دغه کومه ښځه چې د ده په نکاح کې ده ته ناسته ده نو هغه د بل خاوند څخه محبوسه ده او بنده ده، نو پر ده باندې که څه هم د خلوت وروسته یې ورسره کوروالی جما یا نږدېوالی نه وي کړی، هم پر ده باندې نفقه واجبه ده. داسې نفقه چې هغه په عام کلي کې عامو کورونو کې وي، پر دغه عنین باندې چې هغه نامرده وي وچ وي، پر هغه خاوند باندې هم د خپلې میرمنې نفقه واجبه ده. فتاوی شامی جلد 5 صفحه 278 او داشان 281 او خزینة الفقه جلد اول صفحه 240. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.